قدرمنو دوستانو ستړي مه شئ زه غوټۍ یم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2019 کال کې د هر کال د مۍ 21مه نیټه د چای د نړیوالې ورځې په توګه وټاکله او د دغې ورځې د ټاکلو موخه یې دا ښودلی چې د بشر د اقتصاد ټولنې او کلتور په برخو کې د چای ارزښت وستایل شي نو ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان او چین خلک چای ډېر خوښوي او د ورځې په درشل کې څو زره چای څښي نو سبا به د سږ کال د چای له نړیوالې ورځې سره برابره وي نو غواړم چې همدې لنډه ویډیو تاسو ته ډالۍ کوم